السلام عليكم څنګه یې جوړ یاست کلاس په خیر شو خو جوړ یاست وخت مده زده کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ خبرو سبجیکټ مو چې سره خسي دی هغه ته وایي کېږي هیپټوګلوبین ټیسټ یا هیموګلوبین بایندینګ پروتین یا دې ته وایي کېږي چې ایچ پی ټي په نامه باندې یا د ایچ پی په نامه باندې چې کوم نوم دی دا ټیسټ مراخصه دي سره په دې کې ټول سره خلاص چې دا کوم پروسس کوي او کوم نه کوي ښه دا هیپټوګلوبین چې دی دا دې ته پلازما پروتین هم وایي کېږي سیده دا څنګه راځي د دې میکانیزم څنګه دی دا څوک جوړوي اینا یې جوړوي دا پروتین سیده دې ته پروتین وایي پروتین سیده نو اینا چې دا تولید کړي دا بیا راځي دلته د هیموګلوبین سره مشلي هیموګلوبین چې دی پر دې باندې ما ویډیو جوړ کړی دی سیده نو دا یو ار به سیده په دې کې دننه هیموګلوبین پراته دی هیموګلوبین هم پروتین دی سیده نو دلته د دې ار بي سي کې دننه هیموګلوبین پراته نو د څه چمه کې دغه هیپټوګلوبین چې دی دا د دې هیموګلوبین سره مشلي سیده نو دا چې کله ار بي سي چې خراب سي یا ماته سي یا مړه سي یا ډسټرای سي ماته سي نو د دې څخه هیموګلوبین راوځي هیموګلوبین چې راوځي بیا دا څه شم کې د هیپټوګلوبین د دې سره ومشلي سیده د دې سره چې ومشلي دي دې ته بیا یو کمپلیکس دی جوړ کی سیده کمپلیکس چې دی د دواړه ګور بایندینګ سو هیموګلوبین او هیپټوګلوبین سره ومشلي دي بیا په دې کې چې دا ول دا بیا د دې ضرورت نه وي یا د دوی داس کې چې کوشش کوي چې دا ختم کړي نو بیا څه چمو کې مایکروفیج یا فیګو سایټوسیس په نامه چې کوم دغه دی نو هغه راشي دا دغه وخوري دا کمپلیکس چې دی دا وخوري ختم کړي سیده نو د دې راتګ چې دی د دې مطلب دغه دی چې یار د کم راتګ د دې مطلب دا دی چې په وینه کې زیات هیموګلوبین پروت دی د ور سره اٹیچ شوی دی سیده د میکانیزم هم دغه رقم دی زه مختصر در خلاصوم چې نور څنګه کې سیده د دې ماج خلی په یاد وساته هیپټوګلوبین چې د پلازما دی نه جوړي د نه صدر وځي بیا چې کله ار بي سي یا پټاو سي یا په وینه کې چې کم هیموګلوبین پراته دي پر رګو کې نو دوی ورسي دا رګو سره ومشلي یو کمپلیکس جوړ کړي نو کمپلیکس چې جوړ کړي بیا راځي مایکروفیج راځي دا خوري د اضافه دغه چې دا ختم کړي نو د دې زیات کمیدل راتلل د کمیدل مثال د کم راتلل د دې مطلب دا دی چې د هیموګلوبین سره د ایچ بي سره زیات مشلي سي د زیات مشته دي سي د هلته چې مختم بر د سر د خلاصوم سي د یو شی د پیدا وسته چې څونه هیموګلوبین زیات رواني هغه نه زیات د هیپټوګلوبین دغه سره مشلي کمپلیکس جوړي نو چې ومشلي بیا د په اساني باندې د مایکروفیج خوري ختمي سي د هلته د مختم سر خلاصي چې دا چیز ته پر نور مزید دغه کیږي او دا یو خبر بل دلته پیدا وسته د چې مشترشي هیمولایټیک انیمیا مشترشي دا سپیلینګ په ولا سې لیکم په دی وجه انیمیا مشترشي سره نو هغه د دلته سر د خلاصوم ښه د دې ټیسټ صورت چې دی دا ولیکي او د چیش لپاره کې د کوم ناجوړیانو لپاره کې سیده په دې کې درې ناجوړیانو لپاره دی کې سیده یو به لیور ډیزیز یعنی د اینې یو مسله به دغه د وجې دا ټیسټ ورکوي یا چې دی دا کوم هیمولیټیک انیمیا ورته وایي دغه د وجې څخه دې ته یو مسله پېټ شوې هیمولیټیک انیمیا چې په دې کې څه چم کې زموږ کوم ار بي سي چې ده نو دا ګره سروي سي یا پټاو سي د دې څه بیا دغه زیات وځي هیموګلوبین نو هغه حالات هم موږ په معلومات ته ول چې هیموګلوبین چې شو تاسو راټیچیږي نو هغه حالات هم په معلومو نو کله چې وینو لګي نو هغه کله ریاکشن وکړي سي د ترانسفیوژن چې کله کیږي نو هغه حالات هم په دې کې معلومیږي چې دا ولې د ریاکشن پر کړی دی او د دې علامات بچي شي ساين او سپټم بچي شي شاید د علامات په اول واری د فټکی به سست به یا فل سکین به جاړي او حساب بند کیږي او زړه کم حرکت چې دغه به ارپله غورځي او جړجړې بور سره نور د سیسترګي به جړي رنگ به جړي بولی به تور رواني نو بیا ډاکټر ورسې وای ته ورسې دا ټیسټ وکړئ او د دې ټیسټ لپاره قسم ټیسټونه کیږي قسم طریقو باندې ټیسټ کیږي ایچ بي الکتروفورسیس باندې د معلومیږي په نور سی بي سي سو په ډیر هیموګلوبین په دغه باندې معلومیږي او د خپل طریقه چې دغه په بایو کیمستري کوم سیمي بایو کیمستري ماشینان دي په هغه هم معلومیږي او په لارج ماشینانو باندې معلومیږي لکه فول اتوماتیک ماشینان چې دي په هغه هم معلومیږي او د دې نارمل رینج چې دی هغه په ټیسټ په سره لري چې تا په کم په چش کې دی کړی دی ملي ګرام باندې کړی دی په ملي ګرام پر لیټر باندې کړی دی په چیش دی کړی دی سیده دا سوداګر مقدار اوس خو ما چې کوم نارمل رینج درته لیکلی دی په دغه طریقه باندې بیا بهرحال بیا هم ته سرچ کوه وګوره ډېر ښه دی